چې تاسو چاله خواږه ورکړئ په خوږو به ماړه شئ. نو پښتانه زمونږ چې کوم دی زه هر کس ته یم هر چا د سمارټ فون وي سوشل میډیا ده یوټیوب دی ټیک ټاک دی نن داسې پلیټفارم راوتي باندې خلک ناچ ګانې بجنې ډانسونه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي. تاسو ټیلنټ سکلز خپل څیزونه پروموټ کړئ. غټه کمزوري څه ده چې کله موږ ته یا د مایک مخامخ شو یا د کیمرا زموږ خبرې ټیچر مې په سکول کې استادي کې 15 روپۍ تنخواه ورکوي. که دغه ټیچر راولېږي ځانه د یوټیوب یو چینل کولاو کړي. ډېر قابل خلک دي دا زه نه یم چې نه یو موږ په هر څه پوه یو خو موږ یو بل ته صرف لکه جنګ جګړو ته زم که موږ د کیمرې په سترګو راشو نن یوټیوب کولاو کړو 2 میاشتې یوټیوب په بدلګار دا نه کېږي بس تا هار وبېلو زموږ خلک هار ولې نه چرته هم په ژوند کې هار مه بیلئ خپل هارډ ورک کوئ یو سټرګل ځان په کیمرا باندې کار کوو اوس ته مایکې زده کې ستاسو خدمت ته ناست یم تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه تاسو ورور تاسو په سانه قدمونو کې ته ویډیو باندې مرګري کې بیا زما په څنګه چې کوم مرګري تاسو وینئ د خان په سوشل میډیا باندې و تاسو زموږ ډېر زیات پیژنئ د پښتنو لپاره ډېر غټ کار کوي موږ هم د دې نه ډېر زیات زده کړه کړې ده انفارمیټیو ویډیوګانې جوړوي اول خو علي خان ته په پروګرام کې هرکلی یم بیا پاکستان ته راغلی دی په پاکستان کې ورته ویلکم وایم علي خان صاحب ډېره مننه ډېر کولو ماشاءالله ستاسو خدمات د پښتنو لپاره د چا نه پټ پناه نه دي څه به ویل غواړئ زموږ کتونکو ته ډېره مننه حضرت ثاني صاحب ستاسو ستاسو د پوره ټیم د راتګ زموږ آفس ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ او څومره کتونکي چې موږ اورېدل د دوی مینه ده د دوی سپورټ دی او د دوی د وجې نه موږ مخکې تللي یو د دوی دغه شانتې مینه چې راسره یي نور به پرمختګ کوو او بار بار دا پیغام ورکومه بار بار دا یو خبره کومه چې تاسو چاله خواږه ورکړئ په خوږو به ماړه شئ. نو پښتانه زمونږ چې کوم دی ډېر خواږه خلک دي خو چې څوک مینه ورکوي نو زه بار بار یو خبره کوم مینه خوره کوي او مینه په څه کې دي چې تاسو چاله فایده ورکوي چاته زده کړې وښایي پوهې ورکوي ښه میسجونه ښه پیغامونه ټول خلک ټوله دنیا سوشل میډیا یوز کوي خو که سوشل میډیا موږ په پازیټیویټي باندې کار وکړو پازیټیویټي څه ته وایي یعنې مثبت څیزونه ښه میسجونه ښه پیغامات ټیکنالوژي ټیکنیکل څیزونه یا داسې څیزونه چې هغه زموږ په روزمره کې د هغې ډېر زیات ضرورت دی. زه هر کس ته یم هر چا د سمارټ فون وي سوشل میډیا ده یوټیوب دی ټیک ټاک دی نن داسې پلیټفارم راوتي باندې خلک ناچ ګانې بجنې ډانسونه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي. تاسو ټیلنټ سکلز خپل څیزونه پروموټ کړئ نو تاسو له مینه میلاویږي او ستاسو دغه سپورټ دی ستاسو دغه مینه دی. علي خان باندې پر سوشل میډیا باندې ډېر زیات خلک کار کوي خو کوم خلکو سره چې ټیلنټ دی د چا سره سکلز دي هغه په سکرین باندې نه راځي نو هغوی ته به څه ویل غواړئ هغوی ته به دقه ویم که نه چې دا زموږ غټه کمزوري څه ده چې کله موږ ته یا د مایک مخامخ شو یا د کیمرا زموږ خبرې وتښتي مه شرمېږئ ښه په ځان کې هغه ټیلنټ هغه صلاحیت را بهر کوي چې تاسو کې پروت دی دننه لکه تاسو وګورئ زموږ خلک د ډیګریانې والي انجینران شي مطلب ښه ډیګریانې والي ډیپلومې ورسره په کورونو کې کښېني جومات ته ځي لمونځ کوي بېرته کور ته ځي. زه هغه خلکو ته وایم چې تاسو خپل دقه سکلز یو ټیچر مې په سکول کې استادي کې 15 روپۍ تنخواه ورکوي که دغه ټیچر راولېږي ځانه د یوټیوب یو چینل کولاو کړي یو ځان یو صفحه پیج کولاو کړي د دې نه هغه ډېر ښه ارنینګ کولی شي. نو زه دا وایم چې زموږ پښتونخوا به هله روښانې پنجابیان ولې مخکې دي په یوټیوب کې هغوی یوټیوب کوي هغوی فیسبوک کې کوي هغوی دا څیزونه کوي هغوی خپل سکلز کوي هغوی سکلز کوي د هغوی څه نالج دي هغوی دنیا ته ښایي بل هغوی بول خلک دي. موږ پښتانه ډېر قابل خلک دي دا زه نه یم چې نه یو موږ په هر څه پوه یو خو موږ یو بل ته صرف لکه جنګ جګړو ته ځم که موږ د کیمرې په سترګو راشو سکلز ټیلنټ دا خلکو ته وښایو او یو سړي کې ټیلنټ سکلز دی ولې نه کوم ولې نه را بهر کېږم ولې کیمرې نه نظم ولې فیسبوک یوټیوب نه نظم. علي خان باندې زیات خلک دا خبره کوي چې موږ په یوټیوب باندې کار کوو یا په فیسبوک باندې کار کوو یا خپل سکلز خو ښایي نو موږ څوک سپورټ کوي نه نو هغو خلکو ته به څه وایي څوک چې په سوشل میډیا باندې کار کوي د هغو پښتنو سپورټ کول پکار وي. داسې خبره ده لکه که تاسو وګورئ نو د شپې په تیاره کې ستوري دي ټول ستوري په دې ستورو کې بیا څه ستوري داسې چې هغه ځلیږي دا ځلیږي ولې او دا نور ولې نه ځلیږي دا کوم چې ځلیږي دا مومنټس کوي حرکت کوي
زم تاسو ته چې کم کس ډیر کار کوي فوکس کوي لکه دا اوس نن یوټیوب کولاو په 2 میاشتې یوټیوب په بدلګار دا نه کیږي بس تا هار ویلو زموږ خلک هار ویلي نیور ګیو اپ چرته هم بجون کې هار مبیلې په هارد ورک کوي یو سټرګل ځان شروع کوي یو سفر د نن نه سٹارټ والی تاسو د 3 میاشتې بعد یا کال بعد ځان ته ګوري ډېر غټ ډیفرنس په تاسو کې راغلی ډېر مننه علي خان صاحب خبرې تاسو اورېدې او سوشل میډیا باندې اوس هم کار کوي راغلی د پاکستان د پاک اسکیناسي او ماشاءالله دلته کې موږ د خدمات وکړو د دنیا مرګري فینز او مرګري راغلي او هغه هم راځي دلته کې مخکې به تاسو دې په کیمرا باندې کار کوو وسته دا مای پیس دلته کې تاسو خدمت تناسب تاسو هر ټیم راتلی شئ ډېره مننه علي خان صاحب تاسو د خوږو خبرو ډېر پروګرام پورې ومانه راکوي اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته